ستا د نه راتلو احساس مې خوري لګیا دی چې ورګورم د خپل کور دروازې ته لیونی به شي باکره په دې ښار کې غوږ به نه نیسي د هر یو سړي خولې ته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو، د هغوی په ژوند باندې هغوی سره خبرې کوو، د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو. په دغه لړ کې راسره نن زلمی شاعر چا چې په ډېر کم وخت کې په ملګرو باندې په عوام باندې ځان پیژندلی، د خپل شعر په وجه باندې د خپل خدمت په وجه باندې خپل نوم ځان لګټلی. ملګرو، د شاهنواز باقر خبره کوم. دیونه به مرکه ریکارډ کوو، شعرونه به دې هم اورو، پوښتنې به دې هم کوو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې باقر جانه سلامونه او احترامات. بیا هم ستاسې ټولو ملګرو ته، ستاسو ټولو مینوالو ته د پیرزونې د ټول ټیم ملګرو نه مننه کوو چې په دویم ځلې دغه تکلیف وګاله او په دویم ځلې په دغه ښکلي پروګرام کې ما ته بلنه راکړه او زه د دغې وړو بولم چې ما سره مرکه ریکارډ کړي او زما غږ زما شعرونه خلکو ته وړاندې کړي. نو ډېره زیاته مننه کوم فیاض لالا نه هم فضل لالا نه مننه کوم. خدای دې وکړي چې زموږ دغه غږ زموږ دغه هلې ځلې تر خلکو د غوږونو ورسیږي. قربان شو. مننه. شاهنواز باقر صاحب، دا ستاسو حق دی، تاسو لګیا د پښتو ژبې لپاره خدمات کوئ او ستاسو لپاره ډېر څه کول پکار دی او زموږ دا اوس کې دا به همیشه دپاره کوو، که تاسو یې که نور څوک وي. باقر صاحب، ژوند څنګه روان دی؟ ژوند ښکلی دی. هر انسان باندې ژوند تیریږي، که هغه د هغه په اضطراب کې وي، که هغه په تسکین کې وي، که هغه په خندا وي، که په ژړا وي. د ژوند دغه دقیقې نه ودرېږي، د ژوند دغه خپې نه ودرېږي، دا به روانې وي او موږ باید په هر حالات کې د خپل ژوند نه شکرګزار اوسو. او شکر دی ژوند ښکلی روان دی، ستاسو د ملګرو په هغه بنډارونو، ستاسو د ملګرو هغه په مینه. ژوند د ښکلا نوم دی او باید د دغې ښکلا ته موږ د ښکلا نوم ورکو. نو په خپل ژوند ډېر مطمئن یم، ماشاءالله ښکلی روان دی. مننه. شاهنواز باقر صاحب، یو وخت و چې شاهنواز باقر چا هم نه پیژنتو، اوس یو وخت داسې دی چې شاهنواز باقر کوڅه په کوڅه ماشوم وي، که وړوکی وي، که لوی وي، که بوډا وي، هر سړی دې پیژني. هغې ژوند کې خوشحاله وي او که د دې شهرت ژوند کې خوشحاله یې؟ که خړ پړ پښتانه نه وی باقر چا پیژنده، په ما باندې د دوی ډېر احسانونه دي صوفي. نو پړاوونه بدلوي، ژوند تصویرونه بدلوي، ژوند ګام په ګام بدلیږي. نو هر انسان په ژوند کې دغه مرحلې راځي، د دغې مرحلونه تیریږي. ځینې خلک پکې ښه وي بیا خراب شي په خپل ژوند کې، ځینې خلک خراب وي ښه شي. نو ما هم د دغې ژوند نه یو ګام اخیستی دی. ماشاءالله یو څوک چې ما ویني ما ته مینه راکوي، ما سره ودرېږي، زما د نوم سره آشنای، نو دغه یقینا یو تخلیقار ته هم دغه خوشحالي ده چې هغه د یو څوک د ورسره مینه ولري، یو څوک د قدر ورکړي. نو ډېر زیات خوشحاله یم د خپلو پښتنو نه، د خپلو مینوالو نه. یعنې ژوند کې ډېر خواږه را پیدا شوي دي، ډېرې رنګینۍ را پیدا شوي. مننه. الله دې وکړي چې ستاسو ژوند دغه شان مخ په وړاندې روان وي او د ډېرو کامیابونه مخ په وړاندې روان شي. باقر صاحب، ستاسو سره به مرکه کې هغه مخکیني سوالونه نه کوو، نوي نوي سوالونه به وکړو، نو پروګرام به لږ خوند پیدا کړي. نوی کتاب مو را روان دی، اورېدلی مو دي؟ بالکل. تږي څاڅکي په نوم باندې ما په تېرې پروانه کې مې دغه ذکر کړی. تږي څاڅکي په نوم باندې د کتاب کور نه به چاپ کېږي انشاءالله لنډو ورځو کې. نو په دې کې داسې شاعري ده چې ما ډیره کمه په مرکو کې ویلې ده، په فیسبوک مې شیر کړې، په سوشل میډیا راغلې ده. نو دې کې غزما 3 وړه 4 وړه نظمونه هم چې کوم دي د خلکو ډېر زیات خوښ شوي هغه هم پکې دي. نو انشاءالله تږي څاڅکي په نوم باندې دغه کتاب د مارکیټ ته به ډېر زر راشي او دغه ټولو پښتنو نه دغه خواست کوم چې دغه کتاب دی ولولي، دغه کتاب دی واخلي، ځکه چې په دې کې د هر پښتون د یو درد یو تصویر دی او انشاءالله دغه کتاب چې لولي هغه د انسان یو ژوند تصویر دی پکې. نو انشاءالله زه مطمئن یم چې زما دغه کتاب زما مینوال، زما پښتانه ډېر انشاءالله بدرګه کړي او ډېر به خوښ کړي انشاءالله. ضرور. ملګرو، د شاهنواز باقر چې مخکیني کوم کتابونه راغلي دي، 5م موسم شو یا ابل تږي څاڅکي وروستی کتاب دی او د هوا سترګو کې شګي، نو هغې کتابونو کې هم بلها خوند ملګرو خوښ کړي وي، مینوالو خوښ کړي وي. دې کتاب کې به انشاءالله هم بلها خوند وي، ملګري به یې خوښوي. الله دې وکړي چې زر راشي او موږ هم ترې خوندونه واخلو، مینوال ترې هم خوندونه واخلي. دغه کتاب نه به راسره څه شریکوئ؟ یو نوی غزل به درته ووایم، غوږ یې یو څو ځینو کې مې ویلی هم دی، خو ستاسو په دغه کې به م ووایم چې
خوب وینم د نوي جنگ د عزم تیاری کوي. خوب وینم د نوي جنگ د عزم تیاری کوي. خلک د خپل کور په دیوالونو کې سوري کوي. ډېر ښکلی. زه د دې دنیا په چلند ولې نه پوهېږم، ما بیا یې ځنګل ته او په خپله آبادي کوي. ډېر ښه. زه د دې دنیا په چلند ولې نه پوهېږم، ما بیا یې ځنګل ته او په خپله آبادي کوي. ډېر ښکلی. او ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایما. ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایما. ستا په مقدسو سترګو خلک دینداري کوي. ډېر ښکلی دی. او زهر مې خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې. زهر مې خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې. مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي. بیا وایه دا شعر. زهر مې خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې. مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي. او څوک چې ټوله ورځې د مرغانو پنجرې جوړی. څوک چې ټوله ورځې د مرغانو پنجرې جوړی. تا خدای غره ته کیسې د ازادي کوي. ډېر ښکلی. او خدایه چې تر ننه یې زما د جیب سګرټ وسکل. خدایه چې تر ننه یې زما د جیب سګرټ وسکل. ما ته خندا راشي هغه خلک بدماشي کوي. او ما د دې روان دور د ژرندې نه راوباسه. ژوند راته باکره مسلسل سوال او زاری کوي.